تازه او ښه خبر امریکا د افغانستان په بانکونو هر ډول بندیزونه لرې کړل. نیویورک ټایمز په یو راپور کې ویلي دي چې امریکا تجارتي راکړو ورکړو بانکي معاملاتو اړوند پر افغان حکومت لګېدلي ډېری بندیزونه ختم کړي دي. د امریکا مالي وزارت یو عام لایسنس چې د جمعې په ورځ یې صادر کړی دی له مخې خلک کولی شي چې ملکي خدماتو مامورینو سره معاملات ترسره کړي ولو که دغه وزارتونه د طالبانو لخوا اداره کیږي. د جنرال لایسنس له مخې آرایشي یا لکشري توکي له دغه جواز څخه مستثنا دي. همداراز له طالبانو سره هم راکړه ورکړه نشي کېدلی. د امریکا مالي وزارت یو چارواکي ویلي دي چې امریکا دغه اقدام اخیستلو موخه د افغانستان اقتصادي سرخ چلول او تجارتي راکړو ورکړو بیا پیلول دي. دوی زیاته کړې چې د عام لایسنس موخه دا ده ترڅو د دې ډاډ ترلاسه شي چې د امریکا بندیزونه د افغانستان د خلکو د لومړنیو بشري اړتیاو سره د مرستې او ملاتړ لپاره د اړتیا وړ معاملو او فعالیتونو مخه نه نیسي. همداراز د خصوصي سکتور نړیوال شریکانو متحدینو سره د کار کولو لپاره امریکا پر خپلو ژمنو ولاړ دی. د یادونې وړ ده چې امریکا د حکومت دغه اقدام په داسې حال کې اخلي چې 2 اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر د یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې د افغانستان بانک اثري زیرمو نیمایي د سپټمبر د 11مې د پیښې قربانیانو ته وساتلې. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.